خلکو ته جاړئ ما، فریاد مه کوئ، خپلې سختې خلکو ته مه بیانوئ، خپله ویلیو مه غورځوئ د خپله لاسه. 80% خلکو ته ستا د تکلیفونو نه اډوسه پرابلم نشته. 20% خلک در باندې خوشحالیږي چې ښه ده چې په ده باندې دا تکلیفونه تېرېږي، نو بیا ته فریاد کمو خلکو ته کې. ستا د اوښکو پوښتنه څوک هم نه کوي، خو که ته فریاد خلکو ته کې، جاړې، خپل تکلیفونه خلکو ته بیانې، خلک در پورې خاندي. ستا چې کم قدر وي د خلکو په زړه کې، هغه قدر هم ختمیږي. نن سبا دور کې لیسنس پیدا کا، د رشته دارۍ د دوستۍ لیسنس نن سبا پیسه ده، په حلاله طریقه باندې پیسه پیدا کا، پاسه په ځان کې جرت پیدا کا. خپله کاوه خرڅوه په بازار کې. که ته وې که نه چې زه شرمېږم، نو شرم په دې هسې ګرځېدو کې دی. شرم په دې کې دی چې د مور او پلار هم په کار رانغلی، د خپل خاندان هم په کار رانغلی. هسې بې څه دی روډ ماسټر د ځانه جوړ کړی دی، په یو ځای کې ګرځې، په بل ځای کې ګرځې، بې فایدې. نه دې ځان له فایده ورکړه، نه دې بل چا له فایده ورکړه. دوه تر ما سره واخله، که په حقیقت کې ستا د بزنس سوچ وي. که ستا سره پیسې نه وي، دوه تر ما سره واخله، خپله کاوه په مارکیټ کې خرڅه کا، په بازار کې خپله کاوه خرڅوه، وړوکی بزنس شروع کا، د مارکیټ د حالاتو نه به خبر شي. وبګوري چې خلک څه کوي، کم بزنس په صحیح طریقه باندې روان دی. شرم په دې کې نشته چې ته په بازار کې کاوه خرڅې، شرم په دې کې نشته چې ته په بازار کې د فروټو ګاډۍ ودرې، شرم په دې کې نشته چې ته د سبزۍ ګاډۍ یا د شربتو ګاډۍ ودرې. شرم په دې کې دی چې نه د ځان په کار راځي او نه د بل چا په کار راځي. هسې دې د ځان نه روډ ماسټر جوړ کړی دی، د روډ یو سر ته ځې او بل سر ته ځې، وایي بېروزګاره یم او فریاد خلکو ته کې. دا دې ګرمي راغله، د شربتو وړه ګاډۍ ځان له ودروه، او هغه شربت جوړوه چې د چا پلار هم نه یې جوړ کړی. په پېښور کې، په ملکنډ ایجنسۍ کې، په کراچۍ کې خلک به تاله په خپله راځي. برانډ ځان له جوړ که، خپل یو نوم ځان له جوړ که په وړوکي بزنس کې. په ژوند کې به هلته مخکې ځې، او که ته یو ځای فریاد کې، بل ځای فریاد کې، په ژوند کې به هېڅ هم ونه کې. د خلکو سره مه کوئ کارونه په میګا مارټو کې په 6,000 روپۍ باندې. د خلکو سره په میډیسن شاپ کې په 8,000 او په 6,000 روپۍ باندې کارونه مه کوئ. د خلکو مزدوري مه کوئ، خپل بزنس شروع کا. دا نن سبا چې څومره بزنس مینان دي، دوی د ورکوټې نه سټارټ اخیستی دی. تاسو وګورئ که نه، د خپل والدین نه تپوس وکړئ، ستاسو ولې تجربه نشته؟ په مارکیټ کې تاسو خلک نه یې، د سبزۍ ګاډۍ به یې ودرولې وه، نن یې خپلې منډیانې دي. هغه خلک چې نن سبا یې غټ غټ کاروبارونه دي د سبزیانو، هغوی به د اوسه پورې ګاډۍ ګرځولې. نن سبا چې د خلکو د فروټو غټ کاروبارونه دي، هغوی یې وړوکي دکان نه سټارټ اخیستی. نو هله به په ژوند کې مخکې ځې. او که ته فریاد کې، خپله ویلیو به ځان له کمه کې، د چا به هېڅ هم ونه کې، او څوک دې روپۍ خدمت هم نشي کولی. بل ته چې فریاد کې او جړا کې او خپل پوزیشن په خپله باندې ډاون کې، نو جرت وکړه که نه، پاسه د وس نه وړوکی بزنس شروع کا. بزنس څه ته وایي؟ خپل تجارت ته وایي. هغه که هر څه وي، خو په هغې کې ځان له یو نوم جوړ کا، خلک به ستا پسې راځي. ورځ تر ورځه به ترقي کې، نن به یو شانې، سبا به بل شانې، بله ورځ به بل شانې. نو هله به په ژوند کې مخکې ځې. او که ته فریادونه کې، هېڅ به مونه کې، خپله ویلیو به ځان له خرابه کې. په معاشره کې به د لږ ډېر عزت یا هغه عزت به دې خلک نه کوي، د 2 روپو یقین به در باندې څوک نه کوي. نو ولې ځان خرابې؟ دا خلک ستا د ټینشن سره، ستا د غم سره، ستا د بېروزګارۍ سره د چا ډوسه تعلق نشته. مزه در نه اخلي ستا د خبرونه. بیا چې بل ځای کښېنې، وایي خو ځان له تبه و برباد دی. هغه نه وایي لرې ګرځه، قرض پیسې وله وایي ورنه کې، بیا به یې اخلې څنګه؟ نه کار شته او نه روزګار شته. ښه پوهېږئ په دې خبرو باندې، خو جرت نه کوئ. پاسئ د نن نه، ځان نه په خپله څه وکئ. ستا د کامیابۍ او د ناکامۍ څوک ذمهوار نه دی. ته چې نن ناکام هم یې ذمهوارې ته، او ته که نن کامیاب هم یې، په خپله به یې ذمهوارې. د خلکو د خبرو پسې مه ځه چې ستا مستقبل کې به څه کېږي او هغه به کېږي، دا به کېږي. د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړه، په خلکو خپلې فیصلې مه کوه، که نه ژوند به دې برباد شي.